چې ستمبر باندې پاکستان کې چې چا مقابله ګټلې وي په رسۍ راښکو کې په ښه ګډېدو کې په ښه منډو کې په ښه ډمتوب کې په ښه ډزو کې هغه له په صدر هاوس کې انعام ورکوي. د سوات یو طالب علم د شپېتو ملکونو نه د قرآن مقابله وګټله. پکار دا وه چې زما د ملک صدر، زما د ملک وزیر اعظم، زما د ملک آرمی چیف په ایرپورټ کې ورته ولاړ وی، استقبال یې ورته کړی وی. بیا آرمی چیف ویلی وی چې زه دې په خپل هلیکاپټر کې سوات ته وړم. صدر ویلی وی دا اعزاز زه حاصلوم. وزیر اعظم ویلی وی دا اعزاز زه حاصلوم. نه، دا د سوات بچی په انتظارو چې ما ته به هم ټلیفون میلاو شي صدر صاحب د طرف نه. ډي پي او ډي سی او به راته و چې ستا کال راغلی دی، چا سره به ځي، په کوم گاډي کې به ځي. په ځای د دې چې انعام یې ورله ورکړی وی، یو سړی یې پسې ولیږو د پیو په بوتل کې ورله د زخر ورکړل. او پاکستانیانو زمونږ ستاسو انعام نه دی پکار. بأي ذنب قتلت، ما ولې وجني؟ ما خو په شپېتو ملکونو کې ستا نوم اوچت کو. د 2014 نه وروستو په 2018 کې په شارجه کې مقابله وشوه چې ښکلی اذان به څوک کوي. ستاسو په ګاونډ کې د بابوزو یو طالب علم د 28 ملکونو د اذان مقابله وکړه. پکار دا وه چې هغه ته اعزاز میلاو شوی وی. نن د هغه نوم تاسو ته نه دی معلوم. په 2020 کې بیا په شپېتو ملکونو مقابله وکړه. بیا د بونیر د سلارزو ستاسو سره په ګاونډ د یو 8 کالو ماشوم د شپېتو ملکونو نه مقابله وګټله. ما ته قرآن میلاو دی، ما ته مدرسه میلاو ده، ما ته جومات میلاو دی. ما څه کړي دي؟ ستاسو د پلی خلکو پخوا به د پتوې دپاره اکوړي ته تللی، پخوا به د پتوې دپاره پېښور ته تللی، اوس د پتوې دپاره په خپل پلی کې ستاسو مفتي موجود دی. موږ په 80 کاله کې څه وکړل؟ په 83 کاله کې موږ درته حافظان درکړل. په جوماتونو کې د حافظانو ځای نشته، په کورونو کې حافظان ختمونه کوي. موږ درته مفتیان درکړل، موږ درته د میراثو ماهران درکړل، موږ درته د طلاقو ماهران درکړل چې موږ ته څه شي حواله و په بې سر و سامانۍ کې موږ خو درته هغه درکړل. تاسو ته چې ستا حواله دي تاسو موږ ته څه راکړل؟